شینواري سپیکس نه د پاکستان انډر 19 هغه خپل سخت حریف ته کلونو راسي هندوستان ته داسې درس کې ماتې ورکړه که نه چې لکه مړه وایي سم ګسیټ ګسیټ کې ماره پوه شو لکه هغه پاگل کتے کو مارته بیخ بنیادم وروزه داسې لوبه څوک کوي او د پاکستان بریلیانټ کله نه چې موږ باندې دا د ایشیا دویم ټیم ټاګ لګېدلی دی ما ته داسې کوي لکه پاکستانیانو چې لګولی موږ وروره ښکته روان یو زمونږ ټیم ملي ټیم یې که انډر 19 یې که بل رایزنګ سټار او د پاکستان چې دی ټول همداسې پورته روان دي اوس یې انډر 19 ته وګوره دغه منحاس په نوم باندې سمیر منحاس کوم یو دا پلیر بهترین پلیر دی نه مخکې هم سلیزه والې وه شاټونه یې وګوره او عمر کې شاید تیشه یې که 19 نه خو 30 به یې 40 به یې پاکستانیان 4-5 کاله خوري او زمونږ افغانان د کریم صادق د وخت نه چې دی لس کاله موږ خورو نو وروره دغه شی چې دی هیڅ فایده درته نه کوي ته چې تر څو پورې انډر 19 دی دپاره دې لپاره نه چې ته وګټې وبایلې یس ګټل بایلل پاره دغه خو دا دونه امپورټنټ نه دا ته خپل ټیلنټ دغه کوي دی ټیلنټ ته یو لیاره برابروي چې دا د ملي ټیم ته جوړ شي هغې دپاره ته ځوان انډر 19 دپاره انډر 19 سره کوي یس کلونو راسي هندوستان پاکستان سریلانکا یا بل دوی شی کړی چې همیشه د 19 نه چا 22-23 پلیران سره کړي پاکستان به 15 کاله 40 پورې ته مار د څوي چې موږ 10 کاله ته لاړو نو دې موږ ته تاوان دا وکړه چې اوس موږ پلیران ښکاري صفا ښکاري په رڼا سترګو خلک ورته ګوري چې وروره دا د 15 دي دا د 10 شو لکه ډېر بیخي ظلم شروع شو هغه 10 کالونه هم خبره پسې پورته لاړه مګر پرفارمنس یې بیا زیرو وي که چېرته دوی اوس ایشیا کپ ګټلی وای بیا به په دې باندې خبرې کوي خو چې وایي نه ګټه څوک یې په کیسه کې هم نه وي هغه موږ دپاره تاوان شي یې چې وګوره دا 15 کلن دي مګر هیڅ توری ونه کړه د پاکستان انډر 19 چار څه د بیټینګ نه واخلې بالینګ پورې او 340 رنزې په فاینل کې یو پلیر ورکې 102 ویا وکړي او دا نور ورسره معمولي چیپن وکړه یو بالر پکې علي رضا 4 وکټې واخیستې خو 101 رنزې باندې بیخي دغه ماتې دا په هندوستان ټیم کې سوریا ونشي او آیوش ماترې او دا هغه پلیران دي چې اوس آیوش ماترې چنای سوپر کینګ سره دی او سوریا ونشي راجستان رویل سره دی شاید بلم پکې داسې دغه خو دا هغه تا سره د آی پی ایل ټیلنټ هم در سره او بیا هم ته ایشیا کپ فاینل بیلا پاکستان نه د پاکستان کرکټ مینوالو ته ډېر مبارک شي هغه څوک چې اقبال خان ته د نه سړي بچی خدای دې غرق نه کا وایي شوې ته دغې مبارزه کې ولې نه ودرېږي چې راځه د خپل کرکټ بورډ د سړي زامن کو دا کوم مشران دا کوم چمچي چې دا چې اوس یې دوبۍ کې ای پی ایل په نوم باندې شی جوړ کړی او دا د خپلو کرکټ بورډ او خپلوانو ته ویزې اخیستې دوبۍ په همدې چل باندې نور دوبۍ والا خو نه د ویزټ ویزا هلته کامه خو اقامه کار شی هغه هم نه درکوي دی هم په دې چل ورته اخلي زموږ ټولې ګپلې روانې دي پاکستان طرف ته مسلې شته خو یو څه ډایرکشن یې ورکړی دی او هماغه ډایرکشن ته به ګورې شاداب خان به هم راولي ورلډ کپ ته نور به هم خپل د ورلډ کپ ټیم به جوړوي زموږ او ستاسې زوړ مولا او زړې تراوي هماغه خلک ځوانان هسې منځ کې په راچولي دي نور به اصلي دې وخت کې لرې کې لکه پخوا به چې حمید حسن راټوپ کول هر نړیوال جام کې دې ځل ته به کوم کس راټوپ کوي بیا به یې ګورو زه بیا هم د پاکستان کرکټ مینوالو مبارک ته شه دا باقي خلک په دې باندې نور هېڅ شی هم نه کېږي خپل ټیم چې جوړ نه کړو سوځېږئ مزېږئ دا کاتې پرېږدئ نفرتونه خدای دې بېخ وباسي